دا د امریکې نه چې کومه جینۍ راغلې ده زمونږ دا یو کلیوال دی د هغه سره ویډیو راغلی ده ما ته وختي یو مولي صاحب وښوله وایي دا وګوره که نه هغه پلان کې چې دی زمونږ کلیوال دی وایي هغه خو ورسره هم ناست دی په خوا کې تاسو ته ګوره یو خبره کومه تاسو ته دوه درې وجې بیانومه چې دا یورپین ممالکو نه دا خلک دلته کې ولې راځي د دا وجه څه ده پاکستان ته راشي او بیا هغه چې د هغه ځای نه راشي د هغه کلو ماحول نه او بیا دلته کې هم دغه شان کلو ماحول وروره چې راځي هر یو کس څوک چې راځي بس هغه ورسره ملاویږي هغه ورسره په خوا کې ناست دي او هغه د فحاشۍ یو ذریعه غوندې شروع ده او جاري ده ګوره دا چې راځي که نه د یورپین ممالک نه دا خلک دا د دې وجې راځي چې دا لومبې خو دا دی چې دې ته د اسلام په باره کې پته وي چې دا اسلام داسې یو پرامن دین دی او په دې کې زنانو ته څومره عزت حاصل دی هغه زنانو هغه عزت ته چې دی ګوري چې بس دا په پرده کې ښکلې په کور کې ناست دی او دا د کور میرمن وي دا د کور مشره ده د ټول کور واک دی سره دی او دومره عزت ولا دی خاوند او د خپلو خپلوانو وروڼو او پلار دی ټولو ورکړی دی او دا یې دونه په عزت سره ساتلې ده د عزت ته چې ګوري دا زنانه نو هغه عزت پسې دي دلته راځي چونکې د هغې په خپله معاشره کې هلته کې عزت ني په دغه عزت پسې دی راشي لومبنۍ خبره خو دا ده چې دغه عزت ته ګوري نو دا که چېرې په دغه عزت پسې راغلي او زموږ د مسلمانانو د دین په باره کې د دې سټډي دومره زیاته ده دوی دومره ډېره مطالعه کړي چې دې زنانه ته دومره عزت ورکوي قدر ورکوي په کور کې ښکلې په پرده کې ساتلي په عزت کې نو که چې دا حل دا وویني وایي به چې په یورپ کې او په پاکستان کې خو د سره څه فرق نشته هلته به هم خلک کلو راتلل ما سره به ملاوېدل ناست به دلته کې هم کلو خلک راځي ما سره کینی پاسي زه وایم چې دا څنګه د پښتنو علاقه ده چې په دې کې دا دومره خلک ورمات دي او دا خلک ورځي او هغه بیا د میډیا له ورکوي سړی هم حیران شي که نه نو هغې ټیک ده که په یو سوچ باندې دا کار کړی دی چې یاره زه به لاړ شم او زه به محفوظه شم او زه به ما ته په اسلام کې ما ته عزت میلو شي نو عزت خو د زنانه دا دی چې دا په کور کې په پرده کې کېنوه چې ته هغه بار تاروخ کې ده او چې خلک راځي چې څومره که دروازې 50 کسان راځي که میډیا والی او که هر څه والی او که دروازې 100 کسه راځي او ته هغې سره راولې او کینې او هغې سره ملاقاتونه کې نو دا بیا به څه وي په ذهن کې چې زه خو د دې ځای نه په یورپ کې خومه هلته کې خو زما خپل لیمټ خو که نه چې چا سره مې غوښتل ملاوېدم او چې چا سره مې نه غوښتل نه به ملاوېدم دا زمونږ د تبلیغي جماعتونو ډېرې زیاتې کارګزارۍ راغلي دي د مستوراتو د جماعت یو کارګزاري وه هغې وی چې دغه شان مونږ د مستوراتو جماعت تلو مونږ ته یو مشر خبره کوله په ایونټ کې راته خبره کوله چې یورپ ته زمونږ یو ملک ته تشکیل شوی او هلته باقاعده مونږ کله چې هغه خپل کار شروع کړ نو د زنانو ته چې کله د اسلام په باره کې پته ولګېده نو راتلې زموږ د زنانو نه به یې تپوسونه کول چې دا تاسو دا داسې په لاره چې به تېرېدل نو یو ځای نه به بل کور ته تلو نو هغې به هغه بورقې اچولې وې هغه مخ سر هر څه لاسو ته به ستانې اچولې وې او خپو ته به یې جرابې اچولې وې دا هر څه چې به هغې کتل نو حیران کېدل به چې هیا دا ګوره دا لا څنګه خلک دی دا زنانه څومره په سیکورټي کې ساتلې ده څومره په پرده کې ساتلې ده نو هغې چې به دې ته کتل نو بیا به راغلې زموږ هغه زنانو سره به کېناستې زموږ هغه زنانو به ورته وي د اسلام په باره کې خبرې وکړې وي خبرې به یې کولې چې ګنټه نیمه به یې زموږ هغه زنانو سره تېره کړه باقاعده هغه مشر چې دی د هغه د سترګو نه اوښکې روانې وې چې دا کارګزاري ما ته اوروله وي یو علاقې ته مونږ لاړو او مونږ ته خلکو ویم چې دا علاقه ډېره زیاته ګورې ازاده ده او په دې کې خلک چې کوم دی د دې لباس هم ډېر زیات مختصر دی او زنانه او جینکې داسې بهر ګرځي ډېر زیات وایي مونږ لاړو هلته کې چې مونږ کار شروع کړو هلته کې زمونږ کوم مسلمانان ملګري وو وایي هلته زنانه خو به اول راتلې نه خو چې په لاره تلې هغه زمونږ زنانه یې ولیدې نو صرف د هغې د لیدو دپاره او د کتو دپاره چې دا لا څنګه خلک او کم مخلوق راغلی دی هغه کور ته به راغله هغې سره ملاقات نو زموږ زنانو به د هغې اکرام وکړو هغې ته به د اسلام په باره کې ووایې نو چې دا تاسو څنګه زندګي تېروئ هغې به ووایي چې ګوره دا خو مونږ له عزت راکوي مونږ دومره پټ ساتي او په کور کې زمونږ دا عزت دی زمونږ پلار مونږ له دا عزت راکوي زمونږ وروڼه دا عزت راکوي زمونږ خاوندان مونږ له دا عزت راکوي هغه ټولې خبرې چې به یې ورته ووایي بعضې ځای کې داسې هم شوي دي چې مونږ پسې به سوال جواب وکړو چې دا زنانه چې وي مونږ بغیر پردې اوس د دې کور نه نوځو مونږ به لاړو بیا د بورقو بندوبست به م وله وکړو بیا بورقې چې به نه ملاوېدې د څادرو بندوبست به م وله وکړو هغې به بیا څادرې د ځان نه تو کړو د هغه کور نه به وتې او په جړا به د هغه کور نه وتې
دا خلک په خپل ماحول کې الته تنگ دي نو کدلته کې مونږ دي ته داسې ماحول ورکو او داسې آزاد ماحول یو دا خلک راځي او دې سره د شان ملاويږي نو بیا د یورپ او د دې په ماحول کې فرق څه پاتې شو نو دا پکار خاص کر ګوره دا یو مسلمان لپاره دی چې د دین اجتناب وکي بل د خلکو لم پکار دی چې تاسو سره نکاح کړو نو تاسو خزه ده او دا خزه چې خلک د پردو سره ملاوي داغه په باره کې په حدیث کې چې کوم لفظ راغلی دی ناغه استاد ته نشم ویلې نو دا خو په داغه دغه کې بیا سړی راځي چې دا ته داسې د خپل خزه چې د خلکو سره ملاوي نو د خدای خاطر بکار دی یو خو د پښتنو علاقه ده بل لاره چې مسلمانان یو دا بزان سره ست تاثیر وړي کدا په دغه سوچ راغلی چې یاره په دین کې د زنانو عزت ته دې سره څوک ملاويږي نه دا په پرده کې دا ټول هغه مطالعه کړي او دلته کې هغه الټا دې ته ملو شنو د دې با مونږ ته چې دینو د دې با اسلام نه توريږي کنه به توريږي الټا به اسلام نه ګورې سره تور شي له به مول شي